د خلیلزاد صبر تمام شو، د غني پټ خیانت یې بیان کړ. عزتمنو دوستانو، اریانا پلس چینل ته ښه راغلاست. د هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. ډیر وخت کیږي چې افغانان خلیلزاد د افغانستان د حکومت د سقوط مسؤل بولي او هغه ملامتوي. اخر د خلیلزاد هومره طاقت ونه شو او نن یې د یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د غني پټ خیانت افشا کړ. زلمی خلیلزاد وویل چې اشرف غني د دوی سره توافق کړی و چې واک به تقسیم کیږي، څو د واک وړ کسان به ځي دوحې ته، د واک د انتقال په هکله به د طالبانو سره خبرې کوي، د حکومت په سر کې به طالب مشران راځي. خلیلزاد زیاتوي چې اشرف غني همدا طرحه ومنله، سبا ته هیئت دوحې ته تله او 2 اونۍ طالبان کابل ته نه ننوتل، خو اشرف غني سبا ته بدون له دې چې یو څوک خبر کړي وتښتېده. خلیلزاد وایي دا خیانت غني کړی دی او هیڅوک نشته چې پرته له هغه دا پوښتنه ځواب کړي چې هغه اخر ولې داسې وکړل. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو م تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.